د تیاره دوران پیل. عیسویت د رومي امپراتوري په څنډه کې راوټوکېد. د امپراتوري پالیسي دا وه چې خلک باید د دولتي دین پیروي وکړي، رومي خدایانو ته په ښکاره قربانۍ وړاندې کړي او د نظرانې بتۍ ورته وسوځوي. په ټولنه کې د نوي دین ظهور ته د امپراتوري د قدرت په مقابل کې د یو خطر په سترګه کتل کېدل. په همدې وجه له رسمي دین سره مخالفت یا خطر ورپېښول د ټولنې د شړېدو او ټولنیزې تباهۍ باعث ګرځېده. د دې لپاره چې دغسې تباهي رانشي، عیسویانو د اطاعت او تسلیم عدم تشدد د پالیسي خپله کړه. براله تبلیغات یې نه کول او مقامات یې نه قهرول، خو له دې سره سره د قدرت خاوندان ورته په غضب شول او ویې ځورول. عیسویانو په صبر او په مېړانه شکنجې وزغملې. دوی په خپله عقیده دومره ټینګ ولاړ وو چې مرګ یې قبول و، خو له عیسویته نه تېرېدل. عیسویانو د روم په امپراتوري کې په بازارونو کې اعدام شول، شکنجه شول، د بدن غړي ورنه غوڅ شول او وحشي ژویو ته واچول شول چې په عذاب ومري. ولې دوی دا هر څه په سړه سینه وزغمل او غاړه یې ورته کېښوده. تاریخ ځینې داسې مثالونه هم خوندي کړي دي چې رومي مفتشانو او د عقایدو پلټونکو عیسویانو ته ویلي دي چې که له خپلې عقیدې لاس واخلي، ژوندي به یې پرېږدي. مګر عیسویانو مرګ منلی دی. د حکومت له مخالفت سره سره عیسویان ورځ په ورځ زیات شول. په 312 میلادي کال کې رومي امپراتور کنستانتین د سیاسي ګټو په خاطر عیسوي شو او دې پیښې د عیسوي ټولنې په ژوند او حالت کې لوی تغییر راوست. څرنګه چې د اردو اکثره عسکر عیسویان وو، نو د په خپلو غلیمانو باندې د بري لپاره د دغو عسکرو پاداري او ټینګ ملګرتوب ته ضرورت درلود. کنستانتین د دوی د خپلولو لپاره عیسوي شو او عیسویان چې تر دې دمخه د روم د امپراتوري ځورول شوي خلک وو، د رومي دولت د یوې پیاوړي عنصر په توګه راڅرګند شول. د شرقي روم امپراتوري عیسویت د دولتي دین په حیث ومانه او په نتیجه کې یې نورو دینونو ته د ساه اخیستلو ځای پرې نه ښود. اوس چې عیسویت د دولت او نورو اجتماعي مؤسسو له مرستې برخمن و، د پخوانو عقیدو د ختمولو لپاره یې له شدته کار واخیست. کنستانتین د دې لپاره چې ځان مخلص عیسوي ثابت کړي، د کلیساګانو جوړولو ته مټې راونغښتې او په عیسویانو باندې یې ځمکې وویشلې. عیسوي روحانیان چې د حکومت د ملاتړ په برکت پیاوړي او شتمن شوي وو او کلیسا د زر او زور څښتنه شوې وه، دغه کسانو په ځورولو یې شروع وکړه چې کلیسا او روحانینو ته یې مشرک او کافر ښکارېدل. د حیرانتیا ځای دا دی چې عیسویانو د ځورولو هماغه طریقې خپلې کړې چې یو وخت د دوی په خلاف استفاده ورنه کېدله، او په دې ډول یو ځل بیا د کمزورو شکنجه پیل شوه. له بدنونو یې غوښې راجلا شوې، وحشي ژویو ته واچول شول او اورونه ورته بل شول چې پکې وسوځي. په 452 میلادي کال کې یو قانون تصویب شو چې حکومت ته یې د مشرکانو او کفارو د جایدادونو د ضبطولو اجازه ورکوله. لوی عیسوي بزرګ او روحاني سینټ اګوستین اعلان وکړ چې مشرکان د خدای دښمنان دي او دا د کلیسا مسؤلیت دی چې په زور او جبر سره یې سمې لارې ته راولي. د کلیسا د مقاماتو په امر له مشرکانو سره ناسته ولاړه او راشه درشه منع شوه او مشرکان د کلیسا له خدماتو محروم وګرځول شول. مشرکان د حکومت له کارونو منع او جایدادونه یې ضبط شول. کلیسا د مشرکو مفکرانو او پوهانو ځپلو ته هم توجه واړوله او دوی یې په منظم ډول ختم کړل. یو مشهوره فیلسوفه هیبتا چې د خپلې پوهې او حکمت په خاطر یې درناوی وروسته له هغه د یوې ډلې خلکو لخوا سنګسار او ووژل شوه چې یو عیسوي ملا کافره او بېدینه بلله او د هغه د وژلو حکم یې وکاوه. دا په اسکندریه کې اوسېدله. د اسکندریې وروستی مشرک فیلسوف د عیسوي ملایانو له ویرې له ښاره ووت. د رومي امپراتوري نور فیلسوفان هم د مذهبي افراط له لاسه وځورول شول. ځینې یې کلیو ته لاړل او ځینې نور یې نورو هیوادونو ته ولېږدول. د دې افراط په نتیجه کې هغه لیبرال دودونه ختم شول چې د عیسویت تر غلبې دمخه په رومي امپراتورۍ کې موجود وو.
د رومي امپراتوري په شرقي خوا کې کلیسا چې حکومت یې ملګرتیا کوله ټول غیر عیسوي دودونه ختم کړل. د امپراتوري په غربي خوا کې پاپ دیني او دنیایي لیډر شو او د ټولو نویو راڅرګندونکو مذهبونو مخه یې ونیوله. په دې ډول په اروپا کې د تنګ نظرۍ او تعصب تیارې خپرې شوې او دغه لویه وچه په هغه څه کې لاهو شوه چې د اروپا د تاریخ تورې شپې یې بولو. قدرمنو دوستانو، بل عنوان دی ماکاولیزم. په ټوله زمانه کې مفکرانو او فیلسوفانو هڅه کړې ده چې د زورورو له شره د کمزورو د ساتلو لپاره واکمن د انصاف لرلو او د عدالت جاري کولو ته راوبولي. افلاطون په خپل کتاب جمهوریت کې په عدالت باندې ټینګار کوي. د منځنیو پیړیو عیسوي روحاني تومان اکوینس هم د عدالت په ضرورت ټینګار کړی دی او ویلي دي چې بې عدالتي حکومت مازې د جبر او زور یو ذریعه بللی شو. په منځنیو پیړیو کې مسلمانو مفکرانو په خپلو مختلفو کتابونو کې په سیاست کې د عدالت اهمیت بیان کړی دی. د مسلمانو مفکرانو په کتابونو کې ساساني پاچا نوشیروان د عدل په چاره کې د مسالې کس حیثیت لري. کیکاووس په قابوسنامه کې، نظام الملک په سیاستنامه کې او غزالی په نصیحت الملک کې واکمنو ته نصیحت کوي چې د انصاف لاره دې خپله کړي. دغسې کتابونه چې د واکمنو هنداره بلل شوې ده، واکمن هڅوي چې د رعیت د خیر په خاطر د اخلاقي اصولو ته پابند واوسي. خو تاریخ راته وایي چې واکمنو د خپلو مقصدونو د پوره کولو لپاره د چا نصیحت او واز ته غوږ نه دی ایښی. د رنسانس د دوران مفکر ماکاولي په سیاست کې د اخلاقو په اړه بیل نظر لري او د عدالت او اخلاقو د رابطې په اړه بیل څه وایي. تر ماکاولي کابو 2000 کاله وړاندې د افلاطون مکالماتو کې یو سوفیستایي مفکر د عدالت په اړه د سقراط نظر نه مني او وایي چې عدالت یعنی زور. ماکاولي نور هم وړاندې تللی او د هټلر په څیر واکمنو ته چې د هغه تعلیمات یې لوستي او عمل یې ورباندې کاوه پوره طرحه او نقشه په لاس ورکوي. نن سبا د درېیمې نړۍ اکثره مشران د ماکاولي شاګردان دي او یوازې د هغو اصولو پیروي کوي چې دوی ورکې خپلو مقصدونو ته رسېدی شي. ماکاولي یو حکیم او امیر انځوروي چې سیاسي چلند یې د لیکوال له وړاندیز کړیو اصولو سره سم دی. موږ د ماکاولي نظریات او د هغه د خوښې حاکمان تر ننه پورې په خپلو سترګو وینو چې د بري ته د رسېدو لپاره ټول اخلاقي اصول تر پښو لاندې کوي. ماکاولي په خپل کتاب امیر کې اول دا پوښتنه کوي چې آیا څوک د قدرت د لرلو شوق لري که یې نه لري. که یې لري نو د حد اکثر قدرت د حصول لپاره باید ده چې دروغ وایي او له خدي او نیرنګه کار واخلي. دای باید د حکومت په کار کې تر پوهې او حکمت په چل او نیرنګ ډیر تکیه وکړي او یا په بله ژبه دای دی تر دې چې زمری وي ګیدړ ډیر وي. ماکیاولي د قدرت لیوال او خاوند ته توصیه کوي چې زور او جبر دې نه هیروي او د خلکو هیڅ ډول مخالفت دې نه زغمي. هغوی چې د حاکم او امیر له سیاستونو سره مخالفت کوي جزا یې پکار ده. د ماکیاولي امیر د غوړو مالانو په منځ کې اوسي او داسې کسان ترې راتاو دي چې د ده د هر امر منلو ته لاس په نامه ولاړ وي. دغه امیر ته توصیه کیږي چې داسې ملګري باید ونه لري چې د ده د فاسدو پالیسیو په منلو کې شش و پنج کوي او سمې نه ورته ښکاري. د ماکیاولي نصیحت دی چې لیډر ته په خپله ژمنه درېدا لازمه نه ده. د مشر نظرونه باید د هغه له ګټو سره سم بدل را بدل شي. عملي سیاست تر ژمنو ډیر مهم دی او که رښتیا د مقصد په لاره کې خنډ ګرځي نو تېرېدل ترې پکار دی. امیر دې په دې نه شرمېږي او خجالت دې نه باسي چې ژمنه یې ماته کړې ده او له لوظه اوښتی دی. د دې لپاره چې خلکو ته امیر پاک او سپېڅلی معرفي شي او امیر دې له مخالفانو سره د بې رحمانه چال چلند چارې خپل یو مرستیال او همکار ته وسپاري. کله چې همکار د خپلو بې رحمو په وجه نوم بد شي او امیر یې باید برطرفه کړي، بندي یې کړي یا اعدام کړي او خلکو ته دا وښیي چې په خپل امیر صاحب خو د ظلم او بې عدالتۍ مخالف دی.
امیر دې په دې ډول د خلکو له قهره او بدنامۍ خوندي کېدلی شي. امیر دې په ټولنه کې اصلاحات نه راولي او هغه ځای دې نه ګیروي چې نه تخنیږي، ځکه له دې کار سره ممکن داسې تغییرات راشي چې د ده ګټه پکې نه وي او خلک شاید ورباندې خوابدي شي. دا د امیر په ګټه ده چې زړه په زړه وي او سیستم خپل حال پاتې وي. میکاولي لیکي چې د ده ایډیال امیر هیڅ ډول اخلاقي ارزښتونو ته پابند نه دی. د ده یوازینی مقصد دا دی چې خپل قدرت وساتي او خپل دښمنان ختم کړي. د ماکاولي په نظریه کې له زورورو څخه د کمزوري د ساتلو او د عدالت د ټینګولو سوال نه پیدا کیږي. په دې نظریه کې کمزوری داسې خلک ګڼل کیږي چې خپل امیر ته د وفادار او مطیع وي. نه یوازې دیکتاتورانو بلکې ګڼو دیموکراټانو لیډرانو هم د میکاولي د نظریې پیروي کړې ده. د پاکستان لیډرانو شاید د ماکاولي کتاب نه وي لوستی، خو د میکاولي د امیر مجسم مثالونه دي. تر دوی چاپلوسان راتاوي او تعریفونه یې کوي او په لویو او محبوبو شخصیتونو یې بدلوي. په مقابل کې همدوی غوړمالانو ته د ځمکو نمرې او نور امتیازونه ورکول کیږي چې دوی یې مستحق نه دي. هغه کسان چې د واکمنو د سیاستونو مخالفت کوي څنډې ته پورې وهل کیږي، بندیان کیږي او ځورول کیږي. د دغسې مشرانو تر سوري لاندې د غلا او د درغلیو امکان برابریږي. دولت او دولتي ادارې د دې په ځای چې د قدرت له خاوندانو څخه د خلکو ساتندوی واوسي، تر ډیره حده د قدرت د خاوندانو او د دوی د ګټو وټو په خدمت کې وي. بل عنوان ته راځو، د پاچا کسان. د هند مغول پاچایانو هغه غټانو ته په درنه سترګه کتل چې د دوی د نظام په خدمت کې وو. په هغه زمانه کې د دغو عالي رتبه کسانو د تقاعد مفکوره نه وه. که به یو عالي رتبه کس وغوښتل چې په کور کښیني او کار بس کړي، نو امپراتور ته یې عریضه ورکوله او د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره یې د زراعتي ځمکې خواست ورڅخه کاوه. د ټیټي والي خان دوران چې بوډا او نظر یې کمزوری شو، له امپراتوره د تقاعد غوښتنه وکړه. امپراتور یې خواست ومانه او د ګزارې لپاره یې په خوشاب کې جایداد ورکړ. دغه راز آغا یاخیان چې 33 کاله یې د جهانګیر خدمت کړی و، د تقاعد او په دربار کې د نه حاضرېدو غوښتنه وکړه. د ده آرزو وه چې پاتې عمر په ډیلي کې تیر کړي. کله کله به امپراتور هغه چاته چې د تقاعد اجازه یې ورکړې وه معاش مقرراوه. دغه معاش به د کال له 20 تر 40,000 روپیو پورې وه او وخت په وخت زیاتېده. ډېر ځله داسې کېدل چې د خپلو پورونو د نه ادا کولو په علت به د غټانو جایداد د هغه له مړینې وروسته ضبط شو. غټانو اکثره وخت دولتي عواید د خپلو شخصي اړتیاو لپاره لګول. دوی د دولت عواید د دولت ته نه ورسپارل، خو سرکاري خزانې ته یې د عوایدو او تادیاتو یو سند ورکول کېده. د داسې کس له مړینې وروسته به د حساب او کتاب افسرانو په متوفي باندې د دولت د پورونو اندازه لګوله. د دولتي پور د ادا کولو لپاره د متوفي جایداد، جواهرات او پیلان ضبط کېدل، او چې حساب تصفیه شو بیرته به د متوفي کورنۍ ته ورکول کېدل. د مغولو له قانون سره سم د امپراتور له امر پرته جایداد کورنۍ ته په میراث کې نه ورکول کېده. که به جایداد ضبط شو، د متوفي د کورنۍ غړي به معمولا له مالي مشکلاتو سره مخ کېدل. برینر وایي چې په ځینو مواردو کې د عالي رتبه مقام له مړینې وروسته د هغه زامنو او لمسیو د بېوزلۍ ژوند لرلی دی او د بل اشرافي په اداره کې یې د کار لرلو هڅه کړې ده. البته په اکثرو موردونو کې امپراتور د متوفي له کورنیو سره سخاوتمندانه چلند کاوه او جایداد یې د هغه په زامنو باندې ویشه. کله کله به مشر زوی ته د پلار دنده وسپارل شوه. د بادرخان روهیله له مړینې وروسته دغه مشر زوی دلاور خان ته 1000 ذات او 500 سواره ورکړل شول او 6 نور زامن یې په مناسبو مقامونو مقرر شول. دوی ته د بادرخان له پیلانو پرته نور ټول جایداد بیرته وسپارل شو. کله چې خان دوران ومړ، د هغه جایداد د هغه د زامنو په منځ کې وویشل شو. د اعتمادالدوله له مړینې وروسته د هغه ټول جایداد نور جهان ته ورکړل شو.
آصف خان له مړینې وروسته په لاهور کې خپل قصر امپراتور ته ورکړ. دغه قصر په 40 لکه روپیو جوړ شوی و. په کشمیر، اګرا او ډیلي کې د آصف خان تعمیرونه، باغونه او د آصف خان سرو زرو، الماسو او سپینو زرو 2 کروړه ارزښت درلود. د آصف خان له مړینې وروسته امپراتور دغه 3 زامنو او 5 لوڼو ته 100,000 روپۍ ورکړې او نوره ټوله شتمني دولتي شوه. کله کله به ځینو اشرافو کورنیو د جایداد له ضبط کېدو سره مخالفت کاوه. کله چې میرزا رستم صفوي مړ او د اګرې افسرانو د هغه د جایداد د ضبط کولو هڅه وکړه، د هغه کونډې په یوه نادره طریقه مخالفت وکړ. هغې وینځو ته توپکونه ورکړل او ورته ویې ویل چې که مامورین د ضبط لپاره راشي، ډزې ورباندې وکړئ. د هغې استدلال دا و چې د دې له کورنۍ سره باید د نورو اشرافو په څېر چلند وشي. امپراتور دې کورنۍ ته جایداد ورپرېښود، البته پلان یې ورنه وګرځول. د شاه جهان د وخت یو عالي رتبه مقام اسلام خان تر خپل مرګ دمخه ټول اسناد وسوځول. خپل جایداد یې په زامنو او وروڼو وویشه او 25 لکه روپۍ یې شاه جهان ته وسپارلې. د هندو غټانو جایدادونه او شتمني نه ضبط کېدله، ځکه دوی ته له خپلو اسلافو میراث پاتې وه. که به د دوی جایداد میراثي نه و، له دوی سره هم د نورو غټانو په څېر چلند کېده. هاکینز لیکي چې کله د راجا جاګنن زوی ومړ، امپراتور یې جایداد چې الماس او 2400 کیلوګرامه سره زر هم پکې وو ضبط کړ. غټانو خپل جایداد معمولاً یا په اولاد ویشو یا یې په خپل ژوند کې ګټه خرڅي ورباندې کوله. دوستانو، بل عنوان دی شان او شوکت. د اکبر پاچا په زمانه کې چې د مغولو امپراتوري وغوړېده، د حکومت ثروت او امکانات زیات شول. اشرافو ته هم د جګې سویې د ژوند او د مزو چړچو امکان لا ډېر برابر شو. غټانو د خوند او مزو لپاره قصرونه او باغونه ودان کړل. د دوی جامې لا لوکسي او قیمتي شوې او ګڼ شمېر نوکران یې استخدام کړل چې شپه ورځ یې خدمت کوي. چې چېرته به تلل، له آسونو، هاتیانو او ډولیو استفاده کوله. د ثروت او عزت د ښودلو لپاره یې د سرو، سپینو، الماسو او جواهرو سینګار کاوه. میلمستیاوې ډېرې پر مصرف او د خورا جګې سوي شوې او د پخلنځي هنر وده وکړه. دا د ویاړ خبره وه چې په سیالیو اشرافو باندې د رایې اچولو لپاره ګڼ قسم نوي خواړه پاخه شي. د ښځو هرمونه جوړ شول او د عیاشۍ لپاره وینځې وساتل شوې. د دولتي امکاناتو او ثروت په اساس بنا شوی کلچر د رسمي مورخانو سترګې وبرېښولې او د عظمت د دوران نوم یې ورکړ. د هند مغول اشراف په خپلو عماصرو او اشرافو کې تر هر چا شتمن وو. د ځمکو حاصلات، جنګي غنایم، د تجارت ګټه، بډې او له لاس لاندې کسانو څخه د سوغاتونو ترلاسه کول د دوی د عوایدو اصلي سرچینې وې. څرنګه چې پوهېدل چې د دوی له مرګه وروسته به امپراتور د دوی ثروت او شتمني ضبط کړي، نو په ډېر درب او دروب یې ژوند کاوه او د خپلې تورې په برکت یې غیر معمولي مصرفونه کول. کله چې د اکبر د دربار اشرافي دولت خان ومړ، د 14 کروړه روپیو سره سپین، الماس او جواهر ورنه پاتې شول. د آصف خان د ځمکو کالنی عاید د کال 50 لکه روپۍ و او د ارشکو د کال تر 2 کروړو زیات عواید لرل. منصبدارانو ته به نورو عوایدو سربیره د کال 30 لکه روپۍ ورکول کېدلې. آصف خان به په میلمستیاوو کې خورا ډېر مصرف کاوه او امپراتور او شاهزادګانو ته یې قیمتي سوغاتونه ورکول. دی د خپل سخاوت او په مصرف کې افراط په خاطر ډېر وستایل شو. د شاه جهان د زمانې یو اشرافي امیر خان 500 نوکران، 400 غلامان، 500 آسونه او 50 پیلان لرل چې دی به راووت. 300 عسکر به ورسره وو. امیر خان چې د ګجرات والي و، جرمنسیا ماندلسو ورسره ولیدل. په هغه وخت کې امیر خان 10 کروړه روپۍ لرلې. کله چې یې خپله لور ودوله، په جهیز کې یې 20 پیلان، 1000 آسان او 600 کراچۍ د کور سامانونه ورکړل. څرنګه چې لویو اشرافو ډېر د جګې سویې او پر مصرفه ژوند کاوه،
نو وړوکو اشرافو به د خپلې سویې د ساتلو لپاره پورونه اخیستل. برنر لیکي چې د مغولو په زمانه کې په ډیلي کې متوسطه طبقه نه وه. دلته یا شتمن او یا بېوزله اوسېدل. میوه او غوښه قیمتي خواړه وو چې یوازې شتمنو یې د پیرودلو وس درلود. د غټانو د کورونو مخ ته به د عامو خلکو ګڼه ګوڼه وه. عام خلک د دې لپاره اشرافو ته ورتلل چې یا ځان ته کار پیدا کړي یا له حکومتي مقاماتو سره خپل مسایل ورباندې حل کړي او یا مالي مرسته ورنه وغواړي. په مقابل کې اشرافو هڅه کوله چې په خپل حیثیت وساتي او ځان آرام او مؤدب وښیي. دوی به یو امیرتوزیک مقرر کړی و چې مراجعینو ته دا وښودل شي چې د اشرافي په حضور کې باید څنګه چلند وکړي. اشرافي به په تخت باندې تر چترۍ لاندې ناست و. خلک چې به ورغلل سوغات به یې ورکړ او درناوی به یې ورته وکاوه. د اشرافي د ناستې ځای یا خونې ته داخل شوی کس چې به معرفي کېده نوم به یې په لوړ آواز واخیستل شو. دا رواج و چې اشرافي ته ورغلی کس باید تر هغه وخته پټه خوله وي چې د خبرو نوبت ورشي. هیچا ته اجازه نه وه چې په لوړ آواز وغږېږي. که به چا خبرې کولې خولې ته به یې رومیال نیولی و او په ټیټ آواز به غږېده. چې د راغلي کس کار به ختم شو پاڅېده به. که به د برابر حیثیت اشرافي راغی کوربه په خپله هرکلی کاوه او غېږ یې ورباندې پرانیستله. که به کوربه غوښتل چې بل اشرافي ته بلنه ورکړي د بلل شوي کس د بدرګۍ لپاره یې دغه کور ته کسان استول. کله چې به دغه میلمه راغی د پاڼو پیچلې پاڼې به ورته وړاندې شوې. دا د ډېر درناوي نښه وه. بل عنوان دی عجیب خلک. د هند د مغولو د زمانې لویو اشرافو به چې د نوم او شهرت شوقیان وو بې حسابه مصرفونه کول او د خپل زور له ښودلو سره یې ډېره جوړه وه. البته د سرکار د اداري او پوځي چارو په ترسره کولو کې یې لټي نه پېژنده او له ورسپارل شوي دندې یې غاړه نه غړوله. دوی د جوماتونو د ودانولو، د خیراتونو د کولو او د ختم قرآن د غونډو د برابرولو له لارې نورو ته خپلې دینداري هم ورښودله. شیخ فرید چې به دربار ته روان و په لاره کې یې په سوالګرو او محتاجانو باندې جامې، شړۍ او بوټونه ویشل. ده به کال په کال کونډو، یتیمانو او خوارانو ته پیسې ورکولې او د بېوسو کورنیو د واده په لګښت کې یې برخه اخیسته. شیخ فرید خپلو نوکرانو ته د کال 3 ځله خلعتونه ورکول او په خپلو عسکرو یې هر کال بوټونه، شړۍ او جاروګان ویشل. هره ورځ به د ده په خوانزر کسان مړېدل. د شیخ سلیم چشتي چې اکبر پاچا یې بزرګي منلې وه، یو لمسی اسلام خان چشتي د بنګال والي و. ده ټولې کاسرې، سندرغاړې او نڅاګرې استخدام کړې او د کلني عاید یو لویه برخه یې په دوی ولګوله. په دې سربیره یې ورېښم او جواهرات هم وخت په وخت ورکول. ده که څه هم ساده ډوډۍ خوړه او د وربشو یا باجرو ډوډۍ او یو څه سابه یې خوراک و، مګر میلمنو ته به یې په زرو خوانجو کې ډول ډول ډوډۍ ایښې وه. اشرافو به د هغه اوبو چې د پوتاشیم نایتریټ په ذریعه یې یخولې خوند څښلې. جهانګیر قلی خان د جهانګیر پاچا د دربار یو اشرافي و. ده له ځان سره د قرآن کریم 200 حافظان ساتل چې هر چیرته به ورسره و. خدای په بېرحمۍ مشهور و. قلی خان په وړو خبرو خلک په درو وهل او ان اعدامول یې. ده 100 کسان دې ته ساتلي چې د جګړې په میدان کې تورم ووهي او د 100 نورو کار دا و چې هر هغه مارغه ووژني چې د ده د سر له پاسه د تېرېدو جرأت کوي. یو بل اشرافي سید خان د اجراګانو نرښځکو شوقي و. سید خان 1000 ښکلې اجراګانې ساتلې وې چې د 400 یې دنده دا وه چې شپې مالي په ده باندې پیره وکړي. خان بدر ظفر د آسونو، تورو، الماسو او فیلانو په اړه د خبرو شوقي و. حکیم صدرا 300 نجونې ساتلې وې او هر یوې ته یې خاصه دنده سپارلې وه. د اورنګزیب وزیر جعفرخان د حساسې طبع او عالي ذوق خاوند و. ده له سپینو ګرانبیو ټوکرانو سره جوړه وه. یو ځل د میلوي قاضي تر ټولو ښه ټوکر ورته واخیستل او سوغات یې ور ووړ.
جعفر خان د ټوکر له لیدو وروسته وویل چې په کار یې نه دی، ځکه نه دومره ښایسته دی او نه ښه پاسته. قاضي چالاکي وکړه، خبره یې بدله کړه، ویې ویل چې دا خو یې د اغوستلو لپاره نه بلکې د فرش کولو لپاره راوړی دی. د قاضي له دې او استادانه توضیح وروسته سوغات ومنل شو. مغول اشراف ارزومن وو چې وروسته له مړینې هم یاد شي او په همدې وجه یې باغونه او مقبرې جوړې کړې چې ځینې اشراف له مړینې وروسته په همدغو مقبرو کې خاورو ته وسپارل شول. که به دوی په خپل ژوند کې ځان ته مقبره جوړه نه کړله، مړینې وروسته یې اولاد دغه چاره ترسره کوله. مغولو غټانو په ودانیو او تزین باندې بلا پیسې لګولې. دوی په مقبرو باندې د قرآن کریم د تلاوت لپاره قاریان استخدامول، او چې د متوفي تلین به راغی خیراتونه به یې کول او ډوډۍ یې ویشلې. شاید همدا وجه وي چې د خلکو د دوی بدې خبرې هېرې کړي او یوازې ښې خبرې یاد ساتلي دي. د مغولو د ودانیو او مقبرو په لیدو اوس نه یوازې د تاریخ مینوالو بلکې عادي سیلانیانو ته هم د رعب یو حالت پیدا کېږي. ځینې دغه مقبرې او ودانۍ 2-3 نسله وروسته له پامه ولوېدې او د غفلت دوړې ورباندې کېناستې. د هند په مختلفو سیمو کې دغه مترکې شاړې ویجاړې خورې ورې ودانۍ د مغولو اشرافو د ظهور او زوال غمجن داستان بیانوي.